کسان ګورئ دا صرف افغانان دي. نیوزیلینډ دی او کلن ښار دی راغونډ شوي دي چې د خپلو افغانانو غږ شي. افغانان همیشه په یو اتفاق باندې که چېرته موږ په یو اتفاق باندې اوسو نو افغانستان موږ ورانولو ته نه پرېږدو. خو په افغانستان کې ډېر زیات خاینان شته دی. تاسو دا مسافر ګورئ د مسافرو بیچارهګان به نور څه وکړي زړه یې درد کوي. خو په افغانستان کې ډېر خاینان دي چې ملک خرڅوي او موږ ټول افغانان صرف یو دغه بیرغ منو تور سور شین. د سپین بیرغ عزت کوو خو منو یې نه. او موږ ټول افغانان همیشه د نظام ملاتړ کوو. د ټول افغانان چې راغلي دي که نه دا همیشه د نظام ملاتړ کوي او افغانستان به ورانولو ته پرېږدي. بالکل بالکل صحیح خبره ده. عنایت هم مسافر دی زما کیمرامین دی. د ټولو افغانانو نه بیا هم مننه کوم چې راغونډ شوي دي. الحمدلله نیوزیلینډ کې مسافر شته دی بیا هم دومره نه دي. خو دغه مسافر تاسو ته ګورئ ټول مسافر همیشه کاروبار لري خو په افغانانو باندې زړه درد کوي. موږ مسافرو ته همیشه خلک وایي چې تاسو به څه وکړئ صرف ویډیوګانې کوئ ویډیوګانو ته تکړه یې. زړه هم ډېر درد کوي. څه وکړو مجبور یې څه نشو کولی. افغانستان کې چې اوس کوم حالات روان دي که چېرته د حالات داسې ګډ وډ شي افغانستان بلیک لیست ته ځي. بیا د افغانستان نه پاسپورټ چلیږي نه پیسه چلیږي. که چېرته بیا هم حکومت راځي د طالب حکومت راځي موږ خپل نظام غواړو. موږ صرف دغه بېرنګه بیرغ غواړو او همیشه د نظام ملاتړ غواړو. څومره ښایسته ښکاري څومره ښایسته ده ځلېږي د افغانستان بیرغ. اتفاق باندې یو که چېرته موږ جدا جدا شو د نظام ملاتړ ونه کړو که نه دا شیونه به بیا ډېر بدرنګه بدرنګه شي. بالکل خو موږ باید د خپل نظام ملاتړ وکړو. د ټولو خویندو او وروڼو څخه خواهش کوو د خپل د نظام ملاتړ وکړئ. ښې شېبې او ښه وخت. جانان جانان وطن می ژاړي هرمان هرمان وطن می ژاړي افغانستان وطن می ژاړي پښتنو نور می وګټي تبا مو کړما